سلامونه ملګرو، زه ورور اغام او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ ته یو ډېر ښکلی کور ښودل کیږي. د دا کور مالک یو سړی و چې نوم یې آرتمیس و. په همدې وخت کې چې آرتمیس په کور کې نه و، پولیس د هغه کور ته ورسېدل. پولیس ولیدل چې په کور کې ډېر قیمتي او ارزښتناکه شیان پراته دي. هغوی فکر وکړ چې دا شیان خپل آرتمیس غلا کړي دي او له کوره څخه تښتېدلی دي. امکان دا هم و چې دا ټول شیان آرتمیس غلا کړي وي. پولیس په آرتمیس پسې ډېر وکتل، خو هغه یې پیدا نه کړي. د هغه پر ځای هغوی هلته یو بل غټ سړی پیدا کړي چې هغه یې ونیوی او له ځانه سره یې بوتلی. پولیسو هغه سیده د تحقیقات ځای ته بوتلی تر څو د هغه څخه پوښتنه وکړي چې آرتمیس څنګه پیژني او آیا دا غلا په حقیقت سره آرتمیس کړې ده او که نه. هغه سړي وویل زه د دې په اړه باندې په هیڅ نه پوهیږم، خو دا خبره سمه ده چې د آرتمیس له کور څخه شیان غلا سوي دي. یعنې که چا دا کار کړی وي نو هغه بل څوک نه دی بلکې د آرتمیس خپل زوی دی. پولیس وویل دا څنګه خبره ده، یو زوی څنګه کولی سي چې له خپل کور څخه غلا وکړي. هغه غټ سړي وویل که پر ما باور نه کوئ نو مخکې له دې یوه خبره درته کوم. هغه د آرتمیس د زوی په اړه باندې ده. د آرتمیس زوی هم ډېر هوښیار او هم ډېر شرارتي و. هغه به په ښوونځي کې له ټولو سره جنګ کوي او هیڅ چاته یې احترام نه درلودی، ان تر دې چې مدیر یې هم د خپلو پښو خاورې ګڼي. له همدې امله ټول خلک ترې تنګ و او د هغه له چلند څخه حیران هم و، خو هیڅ چا ورته څه نه سوی ویلی ځکه چې هغه به په زده کړو کې ډېرې ښه نمرې اخیستلې. د آرتمیس زوی که له چا سره مینه درلودله نو هغه یوازې خپل پلار و. آرتمیس به هره ورځ خپل زوی ته کیسې کولې چې ډېر یې د پیریانو او افسانو کیسې وې. د آرتمیس زوی هم له دې کیسو سره ډېره علاقه درلودله، خو آرتمیس ډېر کم وخت درلودی. کله چې به یې لږ وخت پیدا کړي نو زوی ته به یې کیسه کوله. یو ورځ آرتمیس مجبوره سو چې په بیړنۍ توګه سره یو ځای ته ولاړ سي. زوی یې ډېر کوښښ وکړ چې هغه ودروي، خو آرتمیس بیا هم لاړی. سبا سهار کله چې د آرتمیس زوی له خوبه څخه راویښ سو نو د باندې یې خپل ساتونکی ولیدی چې د کور له ځانګړو کسانو څخه و. هغه په ټلیفون کې له چا سره خبرې کولې او ویل یې چې نن آرتمیس کور ته نه سره رسېدلی، هغه یو ځای ته تللی دی. دا خبره د آرتمیس زوی ته ډېره عجیبه ښکاره سوه. سمدستي یې تلویزیون چالانده کړي او خبرونه یې ولیدل. په خبرونو کې ویل کېدل چې آرتمیس په لاره کې تښتول سوی دی ځکه پر هغه دا ټول لګېدلی و چې د ډېرې لویې غلا کړي دي. په خبرونو کې دا هم ویل کېدله چې دا دومره ستره غلا ده چې یو عادي غل یې نسي کولی. دا شیان ډېر قیمتي او نایابه وه. د دې خبرې په اورېدو سره د آرتمیس زوی باور نسو کولی. هغه وخت ټلیفون ته زنګ راغلی. کله چې زوی ټلیفون پورته کړي نو د یوه نااشنا سړي غږ یې واورېدی، همغه چې د هغه پلار یې تښتولی و. هغه وویل ستا پلار زما سره دی او تر هغې به یې خوشي نه کړم تر څو چې ما ته اکولیس پیدا نه کړي او راته رایه نه وړي. د آرتمیس زوی هیڅ نه پوهېدی چې اکولیس څه شي دی. هغه سیده ساتونکي ته ولاړی او ورته ویې ویل ته پوهېږې چې اکولیس څه شي دی؟ ساتونکي وویل نه زه خو نه پوهېږم، خو زه تا ځایخانې ته بیایم چې ستا پلار او ستا نیکه هلته څېړنې کولې. دا څېړنې له ډېرو کلونو راهیسې روانې دي. کله چې هغوی ځایخانې ته ولاړل هلته یې ولوستل چې په لرغونې زمانه کې پیریان رښتیا موجود وه، خو د انسانانو سره د جګړې وروسته ورک سول. خو لا هم دا نه ده معلومه چې اکولیس چیرته دی. ساتونکي وویل شاید ستا پلار د دې په اړه باندې په خپله ډایري کې لیکلي وي، خو زه نه پوهېږم چې هغه چیرته ده. دا هم ممکنه ده چې هغه یې له ځانه سره وړې وي. د آرتمیس زوی وویل نه، که هغه خپله ډایري له ځانه سره وړې وای نو دا سړي به ما ته زنګ نه وی وهلی. دا ډایري به خامخا همدلته یو ځای وي. د ډېر لټون وروسته هغه ډایري پیدا سوه. په هغې کې د اکولیس په اړه باندې هر څه په روښانه ډول سره لیکل سوي وه. دا هم لیکل سوي وه چې اوس باید د پیریانو پر شتون باندې باور وکړو. دلته صحنه بدلیږي او د پیریانو نړۍ ښودل کیږي. دا ځای ډېر ښکلي او جادویي ښکاري. هلته یو نجلۍ هم ښکاري چې نوم یې هولي شارټ دی. دا هم معلومیږي چې هولي د پولیسو مشره ده. هغې همغه غټ سړی نیولی و او دا هم معلومه سوه چې هولي د هغه ملګری ده. هلته یو بله پري هم ښکاره کیږي چې مخ یې په خولۍ سره پټ کړی و. د هغې مخ نه ښودل کیږي. هغې یو نارینه پري بندي کړی و. هغې ورته وویل زه به دې یوازې په یوه شرط سره آزاد کړم، ته به د پیریانو نړۍ ته ځې او له هغه ځای څخه به هر خبر ما ته راوړې او تر ټولو مهمه دا ده چې اکولیس به راته راوړې. اکولیس یو جادویي شی و چې د هغه له لارې هر څوک یا هر څه د نړۍ هر کونج ته انتقالېدلی سي. د پیریانو په نړۍ کې یوه قومندانه ښځه وه چې شاوخوا 800 کاله عمر یې درلودی. هغې ټولو ته وویل چې باید په هر صورت باندې اکولیس پیدا کړو. د هغه غدارې پري جاسوس هم همدلته موجود و. همغه نارینه پري چې د جاسوسي لپاره لېږدول سوی و. هغه د قومندان خبرې واورېدلې. هولي قومندان ته ولاړه او ورته ویې ویل زه باید خپل پلار پیدا کړم.
قومندان ورته وویل اوس نه. بل لور ته د ارتمیس زوی او د هغه ساتونکي د ایکولیس موندلو په لټه کې و. ساتونکي خپل لور هم راوستله ترڅو د ارتمیس له زوی سره مرسته وکړي. هلته دواړو خبرې پیل کړې. بیا د ارتمیس زوی هغې نجلۍ ته وویل چې زما پلار ماته د یوه داسې ځای په اړه باندې ویلي وه چې هلته فیریس یو وخت حتما راغلی و. نو اوس باید موږ هغه ځای پیدا کړو. دلته وینو چې قومندان ښځې هولي ته اجازه ورکوي چې هغه ځای ته ولاړه سي ځکه چې هلته د تلو لپاره بل څوک نه و. بیا یو جاسوس پرې راځي او قومندان ښځې ته وایي چې هولي شاټ پر تا باندې ټینګار وکړي او له هغه ځای څخه ولاړه. د هغې پلار هم تاسو ټولو ته دوکه درکړې وه او دا هم ستا خبره نه اوري. خو قومندان ښځې ورته وویل دا خبره سمه نه ده، هغه زما په اجازه سره تللې ده. بل لور ته یو بل منظر ښکاره کیږي. داسې ښکاري چې هلته د یو چا واده روان دی. ټول خلک په ډېره خوشحالۍ سره نڅا کوي. په ناڅاپه یوه لویه بلا را څرګندېږي. د دې په لیدو سره پولیس شاټ ورسره جګړه پیلوي خو هغه نسي ماتولی. قومندانه ښځه دا هر څه د پیریانو په نړۍ کې ویني. د هغې بلا په لیدو سره هغوی ټول هغه ځای فریز کوي. کله چې دا هر څه کیږي هولي پر ټولو خلکو باندې جادو کوي ترڅو هغوی دا هر څه هیر کړي چې دلته پیښ شوي وه او بیا هغه بلا له ځانه سره بیایي. اوس هولي باید هغه بل ځای ته ولاړه سي چې قومندان ورته ویلي وه خو هغې لاره بدله کړه او هغه ځای ته ځي چې پلار یې وروستی ځل تللی و. هلته د ارتمیس زوی هم د هغې په انتظار کې و. کله چې هولي هلته ورسېدله هغه یې ونیول، کور ته یې یوړه او په قفس کې یې بندي کړه. هر ځل چې به چا د هغې سره خبرې کولې هغوی به ځانګړې عینکې پر سترګو کولې ځکه هولي د سترګو له لارې خلک فریز کولی سي یعنی درولی سي چې هیڅ حرکت بیا نسي کولی. بل لور ته د پیریانو په نړۍ کې ټول جنګیالي راپاڅېږي او پرېکړه کوي چې هولي بیرته راولي. هغوی ځینې پیریان هغه ځای ته لیږي چې د ارتمیس زوی هلته اوسېږي. هغوی هغه ځای هم فریز کوي خو دا د ارتمیس پر زوی او د هغه پر ساتونکي باندې هیڅ اغیزه نه کوي. ټول پیریان پر هغوی باندې برید پیلوي. د ارتمیس زوی وایي ودرېږئ، آیا موږ په سوله سره خبرې نسو کولی؟ که تاسې مې خبره ونه منئ زه به ټولې نړۍ ته ستاسو حقیقت ووایم. هماغه بدې پري چې ارتمیس یې تښتولی و دا هر څه ویني. هغه ارتمیس ته وایي ستا زوی څه کوي؟ ولې ټول پلان خرابوي؟ آیا هغه نه پوهېږي چې ستا ژوند په خطر کې دی؟ بیا صحنه بدلیږي او قومندانه ښځه ښکاره کیږي چې هغه لوی سړی یې راغوښتی دی او ورته ویې ویل تا ته ډېر ژر سزا درکول کیږي خو که زموږ سره مرسته وکړې موږ به ستا سزا کمه کړو. په همدې وخت کې د ارتمیس زوی هولي ته وایي آیا ته زما سره مرسته کولی سې؟ آیا ته ایکولیس پیدا کولی سې؟ ځکه زما پلار بدې پري تښتولی دی. هولي وایي نه زه مرسته نسم کولی، دا ستا ژوند په خطر کې اچوي. هغه ورته وایي زما پلار هم د ایکولیس د غلا په مهال باندې وژل سوی و خو بیا هم زه غواړم هغه پیدا کړم خو ته دا خطر پر ځان باندې مه اخله. د ارتمیس زوی ورته وایي ما مه بیروه، زه پوهېږم چې ستا پلار ښه سړی و. هغه غوښتل انسانان او پیریان یو ځای کړي او نړۍ وژغوري. دا خبره د هولي ډېره خوښه شوله او هغه د ارتمیس د زوی سره دوستي کوي. بل لور ته قومندان هغه لوی سړي ته امر کوي د ارتمیس کور ته ولاړ سي او ایکولیس پیدا کړي. هغه هلته رسېږي او ایکولیس پیدا کوي خو بیا هولي او ارتمیس زوی هلته راځي. هغه لوی سړي هر څه د خپلې سترګې د لینز په واسطه سره هغه بدې پري ته ورښودلې وه. بده پري خپل جاسوس ته وایي چې ژر ورسه او هغه ایکولیس راوړه. جاسوس قومندان ښځه نیسي ترڅو هغه بیا پر دې باندې امر ونه سي کړلی. ټول د خپل پوست سره راځي او هغه بلا هم خوشي کوي چې هولي مخکې نیولې وه. بلا پر دې ټولو باندې برید پیلوي خو لوی سړی د هولي او د ارتمیس له زوی سره یو ځای جګړه کوي. کله چې بلا غواړي چې ایکولیس د دې څخه واخلي لوی سړی ایکولیس خپلې خولې ته اچوي. د جګړې پر مهال بلا د ارتمیس د زوی پر ساتونکي باندې رالویږي او هغه زخمی کیږي. هولي سمدلاسه هغه بیرته رغوي. وخت بیا فریز کېدو ته نږدې و او ټول پیریان تښتي خو هولي نه ځي. هغه د ارتمیس زوی ته وایي زه پوهېږم انسانان ایکولیس نسي کارولی خو ته خپل پلار غواړې، سمه ده نو زه به دا ستا لپاره وکاروم. هولي یو رقم جادو کوي د ایکولیس څخه رڼا راوځي خو پلار یې نه راځي. هولي بخښنه غواړي او ورته وایي ما خپل له طرف څخه ډېر کوښښ وکړي خو چې ستا پلار رانغلی په دې کې زما هیڅ ګناه نشته. خو بیا هم یو غږ اورېدل کیږي چې پلار یې په زرخانه کې دی. هغه هلته ځغلي او خپل پلار په زرخانه کې ویني او ټینګ یې په غېږ کې نیسي. بده پري ډېره خفه کیږي. د ارتمیس زوی خپل پلار ته وایي چې دا زما ملګری ده او د دې نوم هولي شاټ ده. پلار یې ورته وایي هو دا زه پیژنم او د هغې پلار ډېر ښه سړی و. هغه ورته وایي ایکولیس ما ته راوسپاره زه نور خلک وژغورم. بیا هغه یو د نومونو لیست ورکوي. هولي دا لیست قومندان ته وړي او هغه یو په یو سره خاینان نیسي. په پای کې ارتمیس خپل زوی ته وایي چې دوهم
میشن پیلیږي. زوی وایي پلاره زه هم د دې وارې ستا سره یو ځای ځم، دواړه به یو ځای ولاړ سو. د ارتمیس زوی بلې پري ته زنګ وهي او ورته وایي چمته اوسه موږ ستا و طرف ته در روان یو. او په دې سره کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.